ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد اوس بل دعا کوي د پاره د بیت الله اے رب إني أسكنت من ذريتي ما وسولد من ذريتي بعض اولاد زما هاجر او اسماعیل بواد پداس خړ کې وادي ته ځکه ویل چې ګر چا پیر ته غرونه په منځ کې زیو غیر ذی زرع چې نشته په دې کې هیڅ فصل هیڅ کرونده په کې الته نه عند بیتک په خوا د کور ستا کې المحرم چې عزت والا ده دلته کعبه وا رسول ابراهيم عليه السلام را پورته کړه ربنا اے رب غرض ادا دی لیقیم الصلاه تجدی پابندیو کې د دین صلات نه مراد ټول دین دی منظم پکې داخل دی فجل فدته من الناس وګرځو جون د خلکو ناس نه مراد مؤمنان دي دغه دی بیت الله تزي د پاره د عبادتو تقوی الیم چې مين لري الیم دی طرف ته تقوی په معنا د تیستلو هوا يهوي ویلکی ز اسراف سیر تیز سړی زی عربی هوتن ناقه التقوی چې کله تیز منډه وي دلته معنا دا چې یا الله چې د خلکو په منډه دي طرف ته رواني دعا قبول شوی دا هر یو تن پسړه کې دای چې رسول شم بیت الله تعالی شم عمره د پاره بلاړ شم حج لم لاړ شم ورزق من الثمرات او یا الله ور کدی ته من الثمرات د غلونا خوراکونه ولا ور کمیوي ولا ور کا بار نه ولا راضي لعلهم يشكرون دیر پاتې د الله شکر کی دعای د سمرو کړي دا دیوژن الته میوي ملاويږي هر وخت میوي د هر ځای ناراضي اعلى على شينا ربنا انك تعلم ما نخفي ذا بلدعا یا الله ته پويږي ما نخفي کم چې موږ پټو و ما نولن کم چې ښکار کو یا الله دا ټول ته معلوم دي تاسو موږ د زړه اراده نه ته خبره موږ کوم اراده دي وما يخفى على الله نشي پټې ده په الله تعالی باندې من چې نه چې ټول الله ته معلوم دي پس مکه کې ولا فی السمان پاسمان کې او شکریا ادا کوي الحمدلله حمدونه دی الله لرا الذي اغل وهب لي چرکماتا على الكبر په بوډاتوب کې اسماعیل او اسحاق ها ابراهيم عليه السلام تعالی دا بچي ورکړي په بوډاتوب کې څونه وخت پسوي پوره معلوم نه دی د قران نه روایت ته ورجو سره کوي نو اسماعیل علیہ السلام چې د اوشو نو نه نوی کال عمر د اسحاق چې اوسو د یو سلو کال په عمر کې وو لکه اسماعیل مشر زوی بیا دې نه پس د سارین اسحاق شو علل کبر هغه دا کبر ویل ځکه په دې ټیم کې انسان ته چې بچي ورکړي شي دا ډېر لوی نعمت دی دا زمانہ د ایاس تا ولادت نه د بچی نه امیدي او مقصد د زړی حاصل شي په دې وخت د ایاس کې دا ډېر لوی نعمت دی بل په دې ټیم کې بچي ورکول نام یو نقد قدرت د الله ابراهيم ته لپاره فیدم شو دې نه رستو به نور بچی شي وي دي لا مشرانو او انبیاء پکې نور بچی انبیاء نو یقینا زما رب چې له سمع دعا قبل ان کې د دعاګانو ده کما دعا چې من کو الله قبلای رب جعلني سنور دعاګانې کوي اے رب وګرځو ما مقیم الصلاه پابندي کون کې د مانځه او من ذریتی ازما اولاد کې پابندي کون کې د مانځه هغه کې وګرځو ربنا اے رب زمن
وتقبل دعاء قبول کزمنګ دعا الله زما دعا قبول کا ربنا اغفر لي یا الله بخنو کما ته ولي والدي اوس ما مور پلار ته ابراهيم عليه السلام ترستو پتو لګي به پرخي وکنه دعا دا پا وخت چې لا پتو ته نو وللمؤمنين يا الله مؤمنان ته يوم يقوم الحساب اور زبانه چې ودريږي بستا حساب کتاب قیامت پرز باندې خلق ډیر محتاج دي الله نعمت ته ځکه یوم يقوم الحساب ویل دا وخت موږ ته مغفرت وکړه ولا تحسبن الله عزيز نرست نبی ته تسلی الله ور کوي چې دا ظالمان کوم کارونه کوي الله ته غافل نه دی ګمان مکو په الله تعالی باندې غافلن دنا خبر ما يعمل الظالمون دا غنه چې دا ظالمانه کوي الله ته په پروا نه دی او ته پته ده انما يؤخرهم یقینا الله تعالی رستو کی دی ولر اليوم تشخص فيه الابصار هغه ورځ ته تشخص چې راوځي په پای کې کړه الابصار نظرونه سترګې به نه غراوځي هغه ته رستو کوي لا تحسبن الله غافلا ما يعمل الظالمون تسلی شو نبی ته دا مشرکان اے نبی ستا مخالفت کوي او ابراهيم عليه السلام مخالفت کوي صبر کوله کې ابراهيم چې صبر کړی دی او مشرکین ته وایي ته وایا چې عذاب در باندې الله نه راوړي دا سبب د رضا تاسو په افعالونه ده بلکې د الله طریقه او قانون دا ده چې عصات ته مهلت ورکړي رستبه به عذاب راوړي دیوځه میمون ابن مهران وایي دا وعید ده د پاره د ظالم او تعزیت ده د پاره د مظلوم ولا تحسبن الله ظالمین او ظالمون نه مراد هر هغه څوک دی چې حق نه وختي دي او د باطل تابعداري کړي مشرکان د مکه په کې داخل دي همدارنګه نور کافران په کې داخل دي انما يؤخرهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم مهطعين احتاوی لکی تیسترتا تیستن کی بھئی جہنم تبر روانی ماخوذت احتاع یحتع احتاعنا کله سړی په مزل کې تیز رواني چاته به ورځي مان محتین للداعي جهنم ته چې څوک راواړي پاک پسې په تیز ور رواني مقنع رؤوسهم د ازدادونه ده کته کېدو پورته کېدو دواړو معنا ده کته کړي به سرونه خپل شرم د وجنا یا پورته کړي به سرونه خپل سرونه زبر نه ولي لاندې بکته نه شي لا يرتد اليهم طرفهم نو واپس کی دیوتا طرفهم نظر دیو ډیر د hebat د وجنا نظر دیوتا واپس کیږي نو وافدتهم هوا ازونه دي چې دی هوا خالی به د هوش نه هیڅ هوش په پکې نه خالی به دا غینا وانذر الناس دا تخویب ده عذاب د دنیا ير ورکا دی خلق ته یوم یاتیم العذاب پاورز باندې چې راشي دی عذاب ور ایمان راوړی سنه دنیوي عذاب در باندې را نشي فیقول الذين ظلموا نوای با کسان چې ظلم کړي ربنا اے رب زمنګا اخرنا منګ رستو کې علاج قریب اغنیټی نږدې تا نجيب دعوتک کتا موږ رستو کړو انا ان خرتنا کرستو دی کړو دا اصل کې جواب دی داغه شرط محذوفه ده پاره نجيب دعوتک نو موږ به قبول کوستا دعوت ته چې موږ ته دعوت ایمان تراکه توحید تراکه به قبول ونتبع الرسل او تابعداري بستا د پیغمبرانو کو یا الله د عذاب ان رستو کا اولم تکونو الله وینا رستو کېدل ځکه نشتا یقال لهم وتویلکی با
اولم تكونوا ولتاسو نو يقسمتم من قبل تاسو قسمونه کړو دي دینه مخکې مالکم من زوال چې نشته استاسو پر عذاب زوال په معنا د عذاب امر خودي منلو یا زوال ویل کیږي اجتماعي ختم یدل مر خودي منلو مانا بالکل دا بنی چې منګه ختم بشو بالکل به ټول په یو ځل ختم شو بس څوک به مریض څوک به ژوند کی نظام روان دی خو ټول ختمېدل نشته وسکنتم او سیدلی وی تاسو فی مساکن الذین ظلموا فکورون دا کسانو کې چې ظلم کړو په خپل ځانونو وتبین لكم او خکار شي تاسو ته کیف فعلنا بهم چې موږ څنګه عذاب پاغي راوسته او سکنتم نه مراد مشرکان بتلا سفر باندې التا بدی وره لکنه دیار سمود او د قوم لوط په علاقه بلاړ التا بلقون د کیسار شو لقون د کیسارم د سی شو چې لکال توسیدلی د پاره د عبرت دا کاپیو وګوره تاسو سوچ خو هم کړی دا سمودیان ول الله تبا کړی دا کورونه دي بحیره د لوط پاغي ورتلې نو ویل به مې چې دا ول الله تبا کړ سوچ خو هم کړی وتبین لكم خط کار چې موږ څه څه وکړو وضربنا لكم الامثال او بیان کړی موږ تاسو پر الامثال مثالونه اسما قسم مثالونه ته بیان کړی و ضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم او پتا قصه کړیو دیو مکرهم مکرون خپل یک قسم تدبیرونه اختیار کړیو وعند الله مکرهم د الله تعالی سره مکرهم داغي مکر دی معنی الله ته معلومو الله نه پټنو داغي مکرونه ایو معنا دویم عند الله مکرهم الله تعالی د دې مکرونه ځان صاحب حفاظت کی کړیو ساتلیو چې بدلول به پاغي باندې ورکی الله سره داغي مکرونه محفوظ دي پار د بدله ورکولو وان کان مکرم لتزول منه الجبال دغه دوه معنی دي یو معنا دا اړه دیو بچو مکرونه بچو نو مکرونه دیو لتزول منه الجبال چې خو زال شوی غرونه د خپل ځای نه واړه مکرونه غریم په د ځای نه شو خوځوله او دون او تغرو کوم بدا کو یاد و معنا تعظیم تی مراد ده وان کان اگر کو دون غټ مکرونه لتزون من الجبال چې خوځیدلې دا غید و غرونه د خپل ځای نه د کی استعظام دون غټ مکرونه کړیو لیکن هیڅ یو نه کړی شو ځکه الله قدرت په مقابل کې شي نه دی فلا تحسبن الله نګمان مکو الله تعالی باندې مخلف وعده مخالفت کون کې د خپل وعده رسوله د پیغمبرانو سره الله چې پیغمبرانو مؤمنانو سره کوم وعده د نصرت کړی دا دې ګمان مکو چې ګن الله پاک خلاف کوي ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله تعالی عزیز زور اور دې ذو انتقام خاوند بدله غستلو ده عزیز دې غالب دې پرشي او کافرانو نه الله خپل بدله اخلي یوم تبدل الارض دا کله به بدله علي ينتقم منهم يوما بدله به اخلي په ورځ باندې تبدل الارض چې بدله بشي د ازمکه غیر الارض په غیر د ازمکه نه او السماوات او بدل بشي دا ټول اسمانونه هما نور اسمانونه برش دلته تبدیل یا معنا دا تبدیل وسپی هغه ده وی بد ازمکا ولیکن دا صورت په الله جدا کی همدارنګي حالات په الله بدل کی دغه اسمانونه مواله دغه تبدیل وسپی ویل کی ټول ازمکه بدلیږي نه
انا با اسمانونه بدلیږي ستوري به تلری شي سپوږمۍ به تلری شي نور به تلری شي دغه ځمکه کې دا غرونه او کندې دا ټولې اواري شي یو روټۍ غوندې کې به ته جوړ شي اڅوک یې دا تبدیل ذات ته دا ځمکه به بیخي ختم شي د دې په شکل کې به بل ځمکه الله راولي سپینو زرو په شان سره پاغي باندې ګناه شوی نه په دې دنیا په دې ځمکه خو ډېر انسانانو ګناه کو نه کړي ورنه قول هغه راجح ته مکم دادا خو حالات دا به بدل شي والسماوات اسمانونه اسمانونه زمکه جدا کړلو ولې پاکه به تبدیلی ډېرې او بچلېږي ستوري به تر وګرځيږي وبرزوا او ربو زيدي د قبرنا لله الواحد القهار الله ته یو ذات القهار زور ورده هغه ته بروزي د پاره د حساب کتاب عاشره زاویل اې د الله نبی کله چې دا اسمک الله بدلای انسانان بچی ته نبی صلی الله علیه وسلم تو ویلا چې په پولیس سرات باندې به عائشه ټول په پولیس سرات ودرول شي وترى المجرمين تبين مجرمان يومئذ پدا ورزا مقرنين في الاسفاد تړلې شي به په الاسفاد په زنجیرونو کې زنجیرونو کې به الله وتړي سرابيلهم کمیسونه دي چې من قطران در زړونه وي دا رزړو کمیسونه تذکر راځي یو پاغي باندې ور سخت بلېږي بل لمبې ډېرې وي بل لګې په لوګو کې ډېر سخت ده بدبوې ده دې کې اشاره شو دي ته چې دا دنیا کې خارختی وو الله ولا قص علاج کوي کنه لکه حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما زنانه چې یو کور ته ورشي د مړی او دا التجاړي د دې لپاره چې انور خزي په جړا راولي وې دې ته به د قیامت پر ورځ باندې کمیس په تر رنځړو واچولې شي ولې دین دا خارق کار کو الله واغی سزا ولا ورکي وتخشى وجوههم النار او پټي به مخونه دی ولر وره دې مخونه باندې ورونه بلی ليجزي الله كل نفس دیر پار چې بدل ورکي الله تعالی ریونه پستا ما کسبت چې کمی کړي نیک عمل کړي کبد عمل کړي دا غي پورا بدل به ورکي ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی جلد حساب کوونکی دی حساب په ډیر زری ورختون والا تر لس بجو په مقدار کې ټول مخلوق حساب کتابو کې یا سریع الحساب الله حساب جلد را روان دی زر را روان دی قیامت لري نه دی هذا بلاغ للناس ولينذروا به ترغیب دی قران ته دا قران چې دی بلاغ للناس نازل شوی د دې لپاره چې خلکو ته ورسول شي یو معنا دا ده معنا بس دا پوره دی بلاغ للناس کافی دی د پاره د خلکو تبلیغ کې نور ته ضرورت نشته بس یا هاذا بلاغ مراد ضمیر دا انذار د انذار دا ير ور کول عذاب د اخرت دا کافی دي د پاره د خلکو بس دا پورا بلاغ دی د اخرت لپاره چې دین عبرت والی کنه ولينذروا به او دې لپاره دی ير دی تیار ور کړی شي په دې قران دې قران په ذریعہ باندې خلکو تیار ور کړی شي څوک شرک کو پر کوي لا بلا عذابون راولي اول يعلم ودي تپته ولګي انما هو اله واحد یقینا د الله تعالی چې د اله واحد یو اله ده یو اقدار د بندګۍ ده وليذكر اولو الالباب او نصیحت والی خاوندان د عقل ایو سوچ او فکر وو کی سورۃ الحجر دا په ترتیب د قران کې څوار لسم سورۃ ده په ترتیب د نزول کې
دا نازل شوی پس د سورۃ یوسف نه. سورۃ حجر تذکوي چې دا لفظ په دې قران کې راغله بل ځای کې نه راغله. حجر اصحاب حجر قوم د صالح علیہ السلام حجر مقام کې اوسېدل بل څوک پکې نشو اوسېدل صرف دیو پکې اوسېدل ځکه ته حجر ویلو. دا سورۃ مکی ده په اتفاق د علماء مکه کې نازل شوی ده. ربط دې سورۃ مکه سره غدا ده چې مکه سورۃ ابراهیم کی تذکیر بایام الله الله عذابنا تذکیر لور کا نعمتونو تذکیر لور کا. په دې سورۃ کې هم ذکر ده د بعضو عذابونو د الله په تفصیل چراغلی په مخکینو قومونو چې ګوره درې قومونه به ذکر کی هغه الله عذاب راوسته قوم د لوط قوم د صالح دی الله عذاب راوسته ده. دویم او مدین والا بلدا ده ال تذکر د عذاب دنیوي او اخروی دلته وسوي چې کله عذاب راځي پدیو په وخت عذاب راتلو کې بدی ارمان کوي چې کاش کې مسلمانان وي. ربما يود الذين كفروا چې وخت کې ارمان کې خو اسلام راوړه کنه اوس بل فائدہ در کې وخت فائدہ نه در کوي. بلل ته تشجیع په دعوت تیزی ور کوله په دعوت دلته آداب د دعوت ذکر کی لس دعوت الله تکي د الله صفات پزان کې پیدا کا دې مطابق هغه دعوت کوا. هغه دې صورت کې به ذکر کیږي دعوت تخویب ته د پاره د منکرینو د توحید ایولا تخویب دې سره د بیان ذکر اقوام مکذبه قوم د لوط صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام هم ذکر کی. بسم الله الرحمن الرحیم اول آیات کی ترغیب دے قرآن تا دا عظمت شان او بے انجام با ذکر تخویب په ذکر کې په ذکر د تمنا د ایمان ګوره دا کافران ارمان به د ایمان کوي خو لیکن به پیدا ول نه ور کوي نه معنا ده به دلایل ذکر کوي عقلی او منځ کې و تخویفات تخویف دنیوي ومي زجر به انکار د رسول. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را دې حروف مقصد الله پويږي تلک آیات الكتاب دا آیاتونه چې په دې صورت کې دي او یاد دې نه مکه نازل دي آیات الكتاب آیاتونه دې کامل کتاب الکتاب کامل ده لایق دې چې وزت دې کتاب ویلې شي دا په مخکینو ټول کتابونو باندې حاکم ده. او قران مبین او آیاتونه د قران مبین واضح قران مبین دتا عطب صفت علی صفت وای کتابم د قران مبینم ده او یا بیان کړه کتاب د پاره چې دا کتاب څه دی چې قران مبین ده دا غي آیاتونه دي مبین معنا مکته رجبه واضح دے اریوتن به پويږي هیڅ خپاو پټواله پکې نشته امي سړیم کو وای لفظي وای لفظي مقصد او په مطلب به پويږي. یا مبین دے ابان الحق من الباطل متعدی حق د باطل نه را جدا کړه. ربما يود تخویب دے په ذکر تمنا د ایمان ور ورستو بارمان کې اسرا شکنه ربما ډیر کرته ود الذين كفروا وقيبا کسان چې کفر کړه لو كنا مسلمین کاش چې موږ مسلمانان وې
انا د الله حکم ته منقاد وې او پای کې داخل وې دا تمنا په کم ټیم کې کوي سو کو یاره دا په دنیا کې وي وخت د مرګ کې ودا تمنا کې پیدا بوله نه ورګي یا په وخت د عذاب سو کو دا په وخت د حساب کتاب کې د قیامت پر ورځ چې الله تعالی مؤمنان خلق د جهنم نه روباسي د ایمان په وجه دا کافران په کوم دقه صفات شي ارمان به کې چې کاش کې موږ مؤمنان وې اوس با موږ هم الله د جهنم نه استلې وې په دې ټول ځینې کې ودا ارمان کوي ټول ځینو کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انس بن مالک روایت ده وایي کسان د لا اله الا الله والا نه ګناګونو په وجبانه به الله جهنم ته بوزي دا کافران به ته وي مړه تاسو لا اله الا الله ول څه فائدہ دل درکا تاسو موږ سره جهنم تراله الله تعالی به است په غصه کې راځي دې مؤمنانو د پاره روبه باسي جنت ته بوزي نو په دغه وخت کې دا جهنمین ارمان به کې کاش کې من ایمان نه وړه اوس به موږ موته ذرهم سو زجر ده دې په غفلت ذرهم پرې دا کافران یا کلو چې خوراک کوي او تمتعو په دې اخلي اشاره شو دیتا چې ګورم دنیا کې خوندونه غسل نعمتونه حاصلول او آخرت ته تیاری نه کول دا د هغه چا اخلاق خو نه دي چې طلب د نجات کوي څوک چې نجات په طلب کې अब दुनिया خوندونه او مزه بنا لی دغه وجه حسن بصری ما تعالی عبد العمل الا صال عمل کلم چې بنده وګدوګ دو میدونه او ساتل جدا بکوم کال بداو کوم به بدسیو کما دې انسان عمل به خرابي او چې ویرو رپت نه لګي سبب ز چیته ما مړو کې ویم په قبر کې ویم او کبه ژوندو کې ویم بیا با تاسي بد عمل بنه کوي بلکې نیک نیک عمل وکړي امام احمد هم یو روایت راوړی دی همدارنګه طبرانی هم راوړی دی عمرو ابن شعیب نه چې صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويدي امت اصلاح چې دا په زهد او په یقین ده اولنی صحابو کې زهد او د دنیا او یقین او په قبر حشر او اخرنی تباکی په بخل او په طول العمل رستو براولګي ماده د بخل په کې پیدا شي مړه ملګوا همدارنګه وګدوګ دو میدونه به شروع کی هم بعضی آثارو کې د علی نه نقل لې رضی الله عنه عزت سبحانه دو شي نه ریګم طول الامل و اتباع الهوى وګدو میدونه به شروع کی خواهشاتو په روان شي و طول الامل چې د انسان د آخرت یې ری اتباع الهوى چې د صد عن الحق خلق د حق نه منع کوي فسوف يعلمون ذر دې ته پته ولګي وما لكنا تخويف دنيوي نه تبا کړه من قريه نیو کلی والا الا ولا کتاب معلوم مگر داګه د پاره د کتاب معلوم خپل نیټه و د عذاب په قټیم پراغله ما تسبقو نه د مکه شوی من امتين یو امته اجلا د خپل نیټه نه کوم وخت د عذاب چې داغه نه دی مکه شي نه دی چې مکه تباشي وي او ما استاخرون او نه داغه نه رستو شي دي بلکې په خپل ټیم په الله عذاب پاغي باندې راوستل ده وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين اوس دې آیات کې زجر دې په انکار کولو د پیغمبر نه مکه سے مناسبت ده الله غي ته تخویب دنیوي بیان کو
وزلت ذکر کوي د کافرانو به دی د خپل پیغمبر سره وقالو وایدا کافران یا ایها الذین نزل علیه الذکر اغه کس نزل علیه الذکر چې نازل شوی په باندې قرآن دا قول د مشرکانو دی د قریشو عبد الله ابن امیہ نضر بن حارث نور مشرکانو دا قول نبی صلی الله علیه وسلم ته کړو نزل علیه الذکر استاد ګمان مطابق ته په باندې قرآن نازل دی انک لمجنون یقینا ته خلیونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر عقل من انسانو خو دیو نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت د لیونی کو د ضد عناد د وجنا لو ما تاتینا ولنا راوړې مونږ ته بالملائکه ملائکه ان كنت من الصادقین که چرته تدریشتونه نه انا مونږ ته ملائکه راواله کنه کم چې موږ د نه غواړو ان كنت من الصادقين الله جواب کوي ما ننزل الملائکه موږ نه نازلو ملائک الا بالحق مگر د عذاب سره ور الله تعالی چې ملائک را لېږي به عذاب اوسره دي یو معنا دا ده یو بتاسو تباشي یا دویمه معنا ما ننزل الملائکه الا بالحق موږ نه نازلو ملائک مگر متلبس په حق حق معنا حکمت الله ملائک راولي د حکمت مطابق د خپل عادت مطابق ولې د الله عادت او طریقه دا ده چې ملائک را لېږي نو به ظالمان د هلاکت لپاره را لېږي او یا د پاره د تبلیغ د وحی را لېږي رسولانو ته دې کې دا مشرکان چې کوم مطالبه کوي چې ملک د راشي ستا دفاع دی وکي تاسو د کله کودريږي د دې لپاره الله رسول نه را لېږلې نه را لېږي دیو جنا عذاب به په دې باندې راځي وما كانوا نبي دی اذن په دا وخت منذرین مهلت ورکړې شي الله ولا به مهلت نه ورکړي سم دوه عذاب به راځي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون دې آیات کی ترغیب دې قران ته یقینا موږ نازل کړی ذکر قرآن و انا له لحافظون او یقینا موږ د دې لپاره حفاظت کوونکي ذکر نه مراد قرآن دی او دا جواب دی دا غي د انکار چې دی یا ای الذین نزل علی الذکر انک لمجنون الله دا نبی نه لیوانه نه دی الله قرآن ته نازل کړی الله به حفاظت کوي د تغییر او د تبديل نه دا قرآن حفاظت الله په خپل ذمہ باندې غستل ہے جبريل چې راوړو نو په وخت کې هم سم ملائک مخکې رستو روانو د دې لپاره شیطانانو نه بالکل محفوظ کړو نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیان کړی دی دا غي نرستم الله هم د قسم محفوظ ساتله اوس پورې چرته تحریف تبديل په قران کې نه دی شوی امام قرطبي واقع بیان کړی یو تن راولګې ته په دې آیات باندې امتحان په کو تورات اولی کو محرف مبدل
خستا خط باندې ملون د يهوديانو مدرسې ته ورغه طالبان پر راجم شو وای غستو ډېر په شوق ته سره پیدل په نه چې دا محرف مبدل دی به انجیل ویل کول محرف مبدل انا سوارا مدرسې ته وړو طالبانو چوکت ټول پیراتاو شو تی وای غستو به قران ویل کو تبدیلی پکې کو طالبانو مسلمانانو مدرسې ته ورړو چې هغه څنګه راپورته کوې کته خودلته تبدیلی دا بس سړی منډه کړه ویل راوي نه زی ویل چې رښتیا د الله کتاب الله په خپل حفاظت کړي هم دې وخت کې ټوله دنیا کې قرآنونه پراته دي مختلف چاپونه دي د خط کتابت د لون فرق به خو لیکن د الفاظ او ترتیب د زیادت او نقصان فرق به پکې نه ټول به یو شی دي انجیل زبور دا انجیل چې کوم ده هر وخت چې چاپ کیږي د بل نه جدای امریکای انجیل جدا د برتانی کې به فرقي په بل کې به فرقي غزي تورات کې موالا حفاظت ته وڅوک به پويږي دیو جنا خپلم دی وخت مخ کې برتانیه کې دا کسان راځي مشیو منلې و چې دا قران د الله کتاب دی ځکه تبدیلی پکشته ده نه ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين اوس دلته الله تعالی تخفیف ورکړي دی ته نبی ته تسلی ورکړي پروا مکوا عذاب په دی الله را ویلي ولدي ذکر نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت کو د دې چې تلې ونه الله عز وجل تسلی ولا ورکړي چې دا عادت د تمام انبیانو ده هغه ته قومونو نسبت ته د قمقلو د بیوقوف کړه ہے تاسو لم دا پکار ده هغه صبر کړه ته هم صبر کې خپل دعوت بچله ولقد ارسلنا فتاقسم لګری من قبل کما کستان فی شیع الاولین اجماعتون اولنو کې حکم لګل کړی وما یاتهم من رسول نرات واغیت من رسول سوک رسول الا كانوا بيستهزئون مگر دی په پاغي پر ټوکی کوله الا كانوا کی اشاره کړ دیتا چې سزا پر رسول د دې طبيعتو کدا کانا دلالت په تکرار باندې کوي به فعل مضارع استهزئون كذلك دغه شان نسلکو فی قلوب المجرمین نسلکو کیا ضمیر راجع دے قرآن تا مراد ته نه ده دغه شان بوزو دا زړه دا قرآن ور داخلو دا قرآن فی قلوب المجرمین پزړو د مجرمانو کې مکه مشرکان کافران دغه زور ویلو لکه ګورا د مخکینو کتابونو د مخکینو قومونو بزونو کې الله ور وستلو مستاجینو دقه سي دا قران به دې بزونو کې اور نه باسو اوري به پويږي بم په قران په خصوصیت باندې پويږي لیکن تصدیق به نه کوي ولې د عناد او د حسد د وجنه ځکه به وي لا يؤمنون بي دي ایمان په قران نه راوړي دویمه معنی دا ده اوله معنا کې دا شو چې دیو دا کوپر کول په قران د جهالت د وجنه نه ده اصل کې په علم باندې بنا ده دویم قول دا ده چې نسل کوک ضمیر راځي د کوپر ته ابن جرير او نور علما دا معنا کړي كذلك نسلكو دق چان نباس دا تکذیب وزنو د مجرمانو کې دغه ګوره مخکینو قومونو دا تکذیب کړه ده دغه څه د کافرانو زړه تم دا تکذیب راوستلو
استاد تکذیب ذکر کوي دا د مکه نه د راغله لا یؤمنون به چې دی ایمان بن راوړي په دې قران وقد خلت سنة الاولین هم په اوله معنا کې بیا مقصد دا دی چې ګوره الله ته قران زړه کې ورننه ایستو پی کړو خو بیا ایمان نه راوړي اتمام د حجت شو پاغي باندې دلیل په ثابت شو چې دا کو پر د جهالت باندې بنا نه بلکې دا په ضد او عینات باندې بنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء دغه زجر دی په انکار د معجزاتو او بیان دی د عقید عینات او د زد ولو فتحنا کرا کلاو کوم په دی باندې بابا من السماء دروازه د اسمان نه افضلوا فی او ګرځي دی پاک یارجون چې ورخیږي هغه کې ورخیږي پاس اسمان توخیږي بهم ایمان نه راوړي لقالو وای بدی انما سکرت ابصارنا یقینا جادو کړه شی زمون په نظرونو من پس مکه ولاړی اسه من ته د سيزان ښکار کیږي ګنن پاس اسمان تر وختلو بل نحن قوم مسحورون بلکې من یو قوم مسحورون په مون باندې جادو کړه شوی دی د آیات کې بیان شو د سبب د عدم ایمان د دیو ایمان ځکه نه راوړي دا زديان او عنادیان دي د دې د وجه نه چې په دې دلیل کې نقصان ده په توحید دلالت نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق دلالت نه کوي نه زد او عناد ده نحن مسحورون من په جادو را باندې کړی شي سکرت معنا دا ده اسی من ته به نظر د سخکاری چې من راخیږو به وینه راختی خوې خو لیکن په سره راختی جادو په وجه دل تراخته ولې شي وجقد جعلنا في السماء بروجا وزديز نرستو ادله عقليه راوړي ویش آیات پورې تقریبا لس لپاره د اثبات د توحید الله ولقد جعلنا پتاقس منګر زولې په اسمان کې بروجنا قطادنا نقل لږ بروج نه مراد غټ غټ ستوري دي غټ غټ ستوري په کې الله مقرر کړي او وزینا او خسته کړي موږ د اسمان للناظرین د پاره د کتونکو خې د پاره الله ډولي کړي وحفظناها حفاظت کړي موږ د دې من کل شیطان رجیم دار شیطان رټلې شي وینا هر شیطان رټلې شي الله دا غي حفاظت کړه الا من استرق السمع مگر هغه څوک استرق چې په پټ باندې کې د سمع غوګه فاتبو نور پسې کېږي د پسې شیاب لمبا وبین خکارا پاسته ملائک په لمبو باندې ولي والارض مددنا اوسمکه مون غړولې مت غړولې الله ارشینه په کې راستري دي والقینا فی چولم د په دې اسمکه کې رواسي غر اوچت اوچت غرونه دغه پار چې پتا سو خوځيږي نو وانبتنا وراتو کولم دی فیا په دې کې من کل شی موزون هر شی نه موزون په خپل اندازا نه د ضرورت نه کم دي نه د ضرورت نه زیات دي ولکه دا شي نه د ضرورت نه زیات روزي به هم ژوندۍ ګرانه خپل مطابق الله غا روبازي وجعلنا لكم او ګرځولې موږ تاسو لپاره فیا په دې ځمکه کې معاشه اسباب د ژوند څونه د ژوند اسباب چې دي الله تعالی په دې ځمکه کې را پیدا کړي ومن او ګرځولې ده اسباب د جن من د هغه چالستم له برازقین چې تاسو هغه له رزق ورکون کې نه چې حیوانات دي غیلم الله په دې پسونه کې رزق ګرځولې ده یا من لستم بله برازقین مراد ملائک دی پزماکه کې خیر پارم الله نظام ګرځولې
وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشته د یو شی الا عندنا خزائنه مگر موږ صداقي خزاني دي خزانه ما سره دي وما ننزله الا بقدر معلوم موږ نه نازلو دا خزانه الا بقدر معلوم مگر په اندازه معلومه دون اندازه الله را لګي چې کوم الله ته معلومه ده نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.